السلام علیکم ملګرو، څنګه یو؟ خیر، امید ده چې ښه به یې، روغ جوړ به یې. ملګرو، څو ورځې مخکې په فیسبوک باندې دا تصویر ډېر زیات وایرل شوی و، زیړ کلر به چې و، خیال مو کلی وي دا تصویر ډېر زیات ښیم هم دا تصویر چې و. هر سړي خپل پروفایل لپاره هم جوړ کړی، خپل پروفایل باندې خجولی. ملګرو، نن به په دې باندې موږ بحث کوو چې دا په کوم یو فوټوشاپ باندې جوړیږي، په کوم یو اډیټر باندې جوړیږي، په هغې باندې به موږ بحث کوو. ملګرو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوهه پې شئ چې څه څه په دې لپاره استعمالیږي، څنګه کیږي، څنګه نه کیږي. ویډیو سره چینل ورسره سبسکرایب کړئ، سوري بخښنه غواړم، چینل ورسره سبسکرایب کړئ او ویډیو ورسره مخکې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ځو راځئ د دې طریقه کار باندې ځان پوهوو چې څنګه به کیږي. لومبی به تاسو کروم ته ورشئ. کروم کې به تاسو مخکې نه آن کړی، خو تاسو به دغه لپاره ته وایم چې څنګه آن کیږي. تاسو به ورکړئ دلته پټو لیب، پی ای یعنی پی ایچ ای ټي او پټو ایل ای بی پټو لیب او بیا به پسې هلته ولیکئ تا ټي ای ایل ډبل ای ام تعلیم ایس ای او تعلیم ایس ای او، بس دا به پسې اوکې کوئ. تاسو به دلته داسې شانې پیج به تاسو ته وپنځي. په اولینو په دویم باندې تاسو کلیک به واخلئ چې دا تاسو اوکې کړو، تاسو ته به هم داسې یو پیج اوپن شي. دا پیج تاسو ته اوپن شو، تاسو به دې ته لږ ویټ وکړئ، انتظار به ورته وکړئ. اولي باندې به تاسو کلیک واخلئ، دا په ټولیب باندې چې تاسو کلیک واخیستو، ما ته به لږ ایډز را روان دي، ایډز پې راځي، لږ موبایل راته سلو کوي. هم دا هغه خپل دغه ډیزاین کې داسې خپل عکس جوړ کړئ، دا تصویر دی تاسو دا کړئ. تاسو به اخیره سر ته راشئ، داسې کوز سر ته. نو ما خو ډاونلوډ کړی، خو دا ډاونلوډ تاسو ته ښایي. داسې به تاسو دا کلیک واخلئ ډاونلوډ، دا به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. فوټو لیب پکچر ایډیټر فیس افیکټ آرټ فریم، دا د دې ځای نه هم ډاونلوډ کېږي. که تاسو کروم نه دغه کوئ، که نه کروم نه ورته ګران وي، نو بس د دې نه خو ما ته دا دی اوپن دی، زه به یې ډایرکټ اوپن کړم، ما انسټال کړی. که نه تاسو نه وي نو تاسو پلی سټور ته لاړ شئ، ډایرکټ دلته ورکئ پی ایچ ای ټي او پټو لیب ایل ای بی پټو لیب ایډیټر. نو په اولي سر باندې تاسو ته راځي، که خیال مو کلی پټو لیب ایډیټر چې تاسو ورکړو، تاسو به هم دقه وکړئ. ما اوپن کړی پټو لیب پکچر ایډیټر، زه به تاسو دا صرف اوپن کړم دا څنګه کیږي څنګه نه کیږي. په دې کې اولي کې هم ټاپ باندې چې کوم تصویران جوړیږي هغه تاسو ته ښایي. ښه، بیا تاسو به دویم منځ کې چې کوم دی ټرینډینګ دی، دې ته به تاسو راشئ. په دې کې هم دې سایډ ته تاسو ته ښایي دغه زیړ کلر کې تصویر. تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ. چې کلیک هم پرې واخیستو، تاسو ته به لاندې خپل تصویران شروع کړي. فرض که نور هم د خدای زور تصویران، داسې نه چې یوازې صرف دغه تصویر، ستاسو د ګیلرۍ چې کوم حد بلا تصویران دي تاسو ته ټول شو کوي. بلخا زه به هم دا یو تصویر ترې راواخلم، فرض که د جینۍ دا تصویر دی چې دا څنګه کېږي، دا به زه سیټ کړم لږ داسې. بیا به د شین ټاکي باندې کلیک واخلم چې دا پروسس دلته دې کې دا یو مصیبت ده چې په ډیټا په زور به جوړېږي، دا داسې فري نه جوړېږي چې ډیټا ورته بند نه کړي. نو په دغه وجه باندې به کې دا ایډز راځي، پې ایډز پې را روان دي. دا به تاسو سکیپ کوئ، دې ته به تاسو دې پروسس ته به ګورئ، دا چې تین شي آلموسټ ډن به شي. نو هم دغه تصویر و چې په دقه طریقه باندې جوړ شو. تاسو که دا سیو کوئ نو بس دا سار باندې درې ډاټ ښایي، تاسو دا سیو کړئ. نو بیا تاسو ته ګو ایټ باندې به ښایي، تاسو په ټولیب هم دی ډاونلوډ کې هم ښایي. نو زی پی هر ځل ډایرکټ یې فیسبوک ته هم شئ، کین ماسټر رار 8 په دغه ته هم شئ کولی. نو تاسو کو ډاونلوډ طریقه به کې زه ګورم چې ډاونلوډ کېږي که نه. ښه، دا د ډاونلوډ شو هم دلته چې ډاونلوډ باندې تاسو کلیک واخلئ نو هلته هم لاړئ هغه ګیلري ته. نو د ډاونلوډ هم دغه دی چې تاسو ګیلري ته ځي. اوس په ټولیب کې دې ځای کې نه تاسو نه ساین والو که د فیسبوک آی ډي نه یې کولاوئ که د جیمیل نه، خو زه دا پرېږدوئ. زموږ
مین مقصد هم دغه و. که تاسو بیا فیسبوک ته شیر کوئ یا خپل یو سټورۍ ته خېژوئ نو هغه هم د دې ځای نه ډایرکټ شی خېژولی کولی شئ. نو په دې کې هم دغه کلر و دغه پکې موږ نن جوړ کړو. دا ما پې نور هم جوړ کړي دي، ما ته په دې ګیلري کې ښایي شو کېږي راته. په دې کې بیا نور بلا رنګونه دي، یوازې دغه نه دی چې بس صرف زیړ کلر دی. په دې کې دا کلر دی، دا کلر دی، پکې ډېر کلرونه دي چې کوم پکې ستاسو طبیعت مني په هغه باندې جوړولی شي. نو امید دی نننۍ ویډیو همدغه دومره وه. امید ده چې خوښه شوې به وي. ملګرو چینل ورسره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو ته هم لینک یې واستوئ، هغو ته هم وایي چې چینل د یو پښتونولۍ دپاره، پښتون ورورولۍ دپاره زموږ چینل ورسره مخکې بوځئ، مخکې سبسکرایب کړئ. ډېره مهرباني. که ژوند باقي بیا به هم په نوې را روانې ویډیو کې ملاقات کوو، خبرې به کوو. د لوی الله په امان.